تاسو د دې اجازه ورکوئ چې ستاسو بچي ډمان شي، لورګان هم ډمانې شي، په تلویزیونونو ګډېږي، د دې اجازه ورکوئ؟ موږ حکومت ته وایو چې موږ خلک دا شی نه مني، زموږ ولس دا شی نه مني. یو طرف ته زموږ د ولس جګې شملې وګوره، بل طرف ته ستا تیرې نام وزیران وګوره. دا شی دلته نه چلیږي. دا د شملورو وطن دی، دا د پګړۍ وطن دی، دا د ګیرې وطن دی، دا د جهاد وطن دی، دا د الله په لار کې د هجرت وطن دی، دا د خدای په لار کې د جهاد وطن دی. دلته خلکو 15 لکه شهیدان ورکړي دي. خپل وزیران پوه کا، خپل افسران پوه کا، خپل خلک پوه کا په دې وطن کې چې هر وخت اور بل کړی دی، حکومتونه اور بل کړی. حکومتونه د دې قوم په مزاج نه پوهېږي، حکومتونه د دې قوم په خوی نه دي پوه شوي. کله موږ باندې د مسکو نه دین نافظوي، کله موږ باندې د واشنګټن نه دین نافظوي. دلته 100% خلک مسلمانان دي، دلته 100% خلک غیرتي دي، دلته 100% خلک الله او پیغمبر باندې ایمان دي، دلته 100% خلک نبی صلی الله علیه وسلم خپل قائد او امام مني. ته کله ماته لینن امام کې، کله ماته مارکس امام کې، او کله ما باندې د واشنګټن نه وحی نازلې. خپل وزیران پوه کا، خپل خلک پوه کا چې د دې قوم په مزاج نه پوهېږي. ته لاړ شه د قندار پګړیګانې وګوره، ته د پکتیا شملې وګوره، ته د غزني ګیرې وګوره، ته د ننګرهار شهیدان وګوره، د افغانستان وجب لیش د شهیدانو په وینو باندې سور دی. او ستا د وزیرانو شکل وګوره، ستا ښځې وزیرانې وګوره، ستا د وزیرانو شکل وګوره. خپل ځان د قوم سره برابر کا. دا قوم چې څه غواړي ته دیموکراسي ده، دیموکراسي ده نو موږ اسلام غواړو، رای ولا کنه اسلام غواړئ، د الله شریعت غواړئ، د الله دین غواړئ، ستر او پرده غواړئ. خو موږ غواړو راوله په دیموکراسي د خلک اسلام غواړي کنه. څنګه دیموکراسي ده؟ اسلام د پاره نه ده، قرآن د پاره نه ده، دین د پاره نه ده. تا چا نه پوښتنه کړې چې تا 25 تلویزیونونه کولاو کړي دي او په ټولو کې د ډمتوب شروع کړی؟ کابل کې واړه ماشومان تیږې ږدي تیږې، او بیا د تیږو نه تاویږي وي رام 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 رام. ځکه چې ټوله ورځ د هندوستان تهذیب او د بت پرستۍ تهذیب دلته خورېږي. زموږ ماشومان رام رام اوازونه کوي. ولې بیت الله شریف نه ښیي؟ ولې د الله توحید باندې خلک نه روزي؟ زموږ ماشومان اوس هندوان کې، زموږ په ښارونو کې ساړي رواج شو. د هندوستاني فلمونو د کثرت او د هندوستاني فلمونو د ډېروالي د وجې نه ساړي همداسې ټوټه اخلي اغوندي، ګنډۍ نه ښځې. د هندوانو لباس زموږ په وطن کې رواج شو، هندو تهذیب زموږ په وطن کې رواج شو. موږ خو د امت عیسی یو، موږ خو یو غیرتي قوم یو، موږ خو تاریخ لرو. موږ هندوان څه کوو؟ موږ د هندوانو تهذیب څه کوو؟ موږ رام رام څه کوو؟ موږ د هندوانو فلمونه څه کوو؟ ما ته د احمد شاه ابدالي فلم وښیه، ما ته د سلطان محمود غزنوي فلم وښیه، ما ته د شهاب الدین غوري فلم وښیه، ما ته د شیرشاه سوري فلم وښیه، ما ته د میرویس نیکه فلم وښیه، ما ته د جهاد او زما د تاریخ فلم وښیه. زه څه کوم دمتوب چې ته ما ته دمتوب ښیې؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من جلس الی قینة، څوک چې کېناستی د ډمې ته هنرمن وایي، ډم ته دا هنرمن دی، د څه هنر یاد دی؟ ډم ته هنرمن وایي، د څه هنر یاد دی؟ دی خو د بایسکل پنچري ونیسي. ډم ته هنرمن وایي، ډم تاسو به وایي ډم ته چې څوک کېناستی د یا ډمې ته یسمع منها، د هغې غزلې او سندرې اوري. صب فی اذنیه الانق یوم القیامه، الله به د قیامت په ورځ باندې په غوږونو کې ویلي شوي مس به الله پاک په غوږونو کې واچي، ویلي شوي مس به الله پاک په غوږونو کې واچي. په دې خبره باندې پوهېږي که نه پوهېږي؟ موږ چې د وټونو دپاره د هغه دپاره نه وتي چې موږ چا پسې خبرې کوو ځان ته څه غواړو، دې دپاره نه راوتي. دا موږ حق وایو، موږ علما یو. الله موږ باندې دا فرض کړي ولقد اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله د هغه خلکو نه د عهد اغستی دی چې کومو خلکو ته الله د کتاب علم ورکړی، لتبيننه للناس، خلکو ته به د الله کتاب واضح کوئ، ولا تکتمونه، او د الله کتاب او د الله حکمونه به نه پټوئ. موږ دا تخریبي انداز کې نه وایو، دا موږ د چا د زده نه وایو، دا زموږ د رب
احکام دي، دا زمونږ د رب فرامین دي. که دې باندې زمونږ سټ پرې کېږي، که دې باندې زمونږ وینې تویېږي دی. د مرګ نه زیات څوک چا سره څه شی کوی نه شي. فاقض ما انت قاض انا الى ربنا لمنقلبون. چې څه کوي څوک دې وکړي، موږ خپل پروردګار ته وځو، خپل پروردګار ته وځو، خپل پروردګار سره مخامخ کېږو.